زه وایم نه دي سوي، ځکه وایم نه دي سوي، زه نه د امارت طرفداري کوم نه د جمهوریت کوم نه د بل، زه وایم نه دي سوي. 4 ورځې تېرې شولې په ټول افغانستان کې دا خلک خو به افغانانو شهیدان سوي دي. په دې 4 ورځو کې تېر یکشنبې پوره سوی دا د بله یکشنبه را روان ده. کوم ولایت ته، کومې ولسوالۍ ته، کوم کلي ته دې پیښې شهیدان جسدونه تللي دي؟ په والله چې 280 چرګان هم وای اوس به را رسېدلي یو چرګه به راغلی. نو که چېرته دا خبره واقعیت وي، ما امریکا مریخ کې سیارې لري، امریکا وایي موږ دا پیښه غندو، ایران وایي ما نه ده کړې، پاکستان وایي زه یې غندم، منظور پښتون په دا کیشه په خوله راجګېږي هغه وایي زه یې غندم. صحیح ده ټولې وغندئ، خو راشه ما ته پروف راکړه چې دا پیښه په کوم ځای کې شوې ده چې زه دا اوس لاړ شم د هغوی انتقام واخلم. خبره ختمه. راشئ وروره دا پروف ما ته راکړئ چې هر څوک یې راکړي. شپونکی صاحب که ته وایې په ایران کې 280 افغانان شهیدان سوي دي، نو ما ته پروف راکړه، زه یې نه در سره منم. راکړه ما ته ثبوت راکړه. چیرې د ثبوت؟ جنرال صاحب محترم، تاسو خبرې دا ډېرې په ځای خبرې دي. دلته که تا فکر کړی په میډیا کې د دې څو ورځو نه د دې شي نه ډېره سخته سیاسي استفاده روانه ده. دغه راپور چې چا خپور کړ، دا راپور د ایران یو دولتي یو مخالفه رسنۍ دی چې د حقوق پالنې په نوم باندې جوړه شوې ده، د ایران د حکومت سره په مخالفت کې د دوی دا راپور خپور کړ. جنرال صاحب اوس دلته که دغه خدای مکه که د پیښه شپونکی صاحب دلته یو څوک راته لیکي چې هغه دا راپور صفحې ته لاړ شه. ته ودرېږه، دا څوک یې راته ښودلی، زه دا کمنټ وګورم. یا او دا خدای دې وکړي چې تاسو خفه نه شئ. ودرېږه دغه جاوید څه شی نومیږي؟ ودرېږه د چا صفحې ته لاړ شم؟ ته بیا ماته ولیکه. نو خو که دروغ نه وي زه د چا